وعلیکم السلام حجت الله منهاج په نامه یو ورور د کاپیسا ولایت نه پوښتنه کوي چې سحر لمانځه ته لاړلې او هلته جمع ولاړه ده، نو اقتدا به امام پسې کوي او که به سنت کوي. نو محترم وروره، اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه، دغه حدیث نه داسې معلومیږي چې کله جمع ودرېدله فرض مونځ نور مونځونه نه صحیح کیږي، خو حنفي فقها وایي چونکې د سهار سنت ډیر مؤکد دي، نو بنا په دې باندې که مونځ نه تیرېده نو بیا دې خارج له جماعت نه. ځکه اذا اقیمت الصلاة، کله چې قائم کړل سو مونځ، فلا صلاة نسته د مونځ الا المکتوبه، په دغه جي کې جای د بدل کې حنفي فقهاوی بیا صحیح ده. نو که مونځ نه تیرېده سنت دی وکي، او که مونځ تیرېده سنت دی نه کوي، بیا د سنت پس له مرخاته نه وکي. الله پاک دی روغ جوړ لره وروره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور د سوات پاکستان نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې یو سړی د مثلا وایي که د ما بچی الله په پښو راوسته، زه به نظر کوم چې دومره دیګ به پخوم یا به دا کوم، هغه بچی لا په هغه نه ده راغلی، په پښو نه ده راغلی، نو دی نظر نو محترمه د خپل نظر معلق کړی د وروره، نو د باندې وجوب هلته راځي چې هغه په ګرځېدا باندې راسي. نو مخکې له غنم که صدقه وکړي هغه نظر د کفاره قبل الحنس نه ده صحیح محترمه دي مونږ د احناف په مذهب باندې، نو د نظر هم دا حکم ده. نو اوس مسئله دا د وروره چې تا په دې سوال کې دویم سوال هم کړی چې که بالفرض دا نظر وکي بیا دا په خپلوان محترمه ناظر یې نسي خوړلی، د ناظر اولاد یې نسي خوړلی، د ناظر مور و پلار یې نسي خوړلی، دا شرط ده پکې محترمه. د الله دې جوړ لره کامیاب اوسي، که غریب وي که خان وي دی نسي خوړلی. الله دې